علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کوي چې دما ښځه وی د پلار کره تللې وه، نو بیا زه نه ومه، دما پلار دما ښځې پسې ورغلی یو چې په موټرسایکل یې راولي. بیا دما د ښځې نه د دما پلار د زنا مطالبه کړې وله، نو بیا خو زنا نه وه ورسره کړې. دا ښځې مې سپکې ورته ویلي ول چې ته شرمېږې نه چې ما نه دا مطالبه کې. د ورور اوس پوښتنه دا ده چې دا د ما ښځه خو به په ما باندې حرامه سوي نه وي. نو محترمه وروره، که چېرته خسر راجیګ سي، یعنی د الک پلار راجیګ سي، خپل انګور سره یا زنا وکي یا یې په شهوت مسه کی، خو چې حایل نه وي، نو دلته دا ښځه په زوی باندې حرامه ګرځېږي. محترمه، دا د مونږ د حنفي فقهاو رایه ده. د بحر الرایق او نور حنفي فقها وی ښځې سره که چا زنا وکړله، نو دا ښځه د زاني په اصولو او په فروعو ټولو حرامېږي. نو اوس زنا یې که وکړله او که مسه یې کړله، وروره که چیرته د تا ښځه مسه کړې وي په شهوت باندې، یعنی چې حایل موجود نه، ځکه د تا په دې پوښتنه کې هغه دا ده چې په موټرسایکل یې راوستله، خو د دې ښځې او د ما د ښځې او د پلار په مابین کې مې د ما یو بل وراره یې کېنولی، نو دې نه معلومیږي چې حایل نه و. محترمه، نو که شهوت هم د پلار ته ورغلی وي، خو دلته مسئله داسې ده چې حایل موجود ده، نو بیا پروا نه کوي. او که مسه یې کړي وي بدون د شهوت، بدون له هغه نه څه ورته بیا ښځه په تا حرامه ګرځېږي. دا د مونږ د حنفي فقهاو فتوا ده. وروره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حماسي کاروان د ګروپ ټولو ملګرو، الله پاک مو روغ جوړ لره، الله مو حافظ و ناصر. سه یو ورور طالب ظهیر په نامه پوښتنه کړې ده چې یو سړی مثلا داسې وایي چې زه په ما باندې د نظر وي چې زه به پلانکي سړي ته دغه شی مثلا 100 روپۍ به پلانکي سړي ته ورکوم. اوس پلانکی سړی مړ سو، نو دنه نظر ساقط سو که نه، نو محترمه د باندې نظر واجب ده. دا تعین د فقیر دا مړ سي نو نه ترې ساقطه کیږي. محترمه، اصل کې په د نظر دا 100 روپۍ سولې چې دی باید فقیر ته ورکي، دغه تعین یې چې وکړه، دا تعین په ده لازم نه ده. وروره دا د مونږ حنفي فقها وي لو نظر بالتصدق على فقیر معین فتصدق على غیره جازه، ځکه په ده نظر لازم سو، دا تعین په ده لازم نه ده. وروره الله پاک د روغ جوړ لره، کامیاب اوسي. شامی رد المحتار کی او په المختصر فی الفقه الحنفی د علامه اشرف علی تهانوی رحمه الله کی الله پاک د روغ جوړ لره. وروره وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور مخلص کابلی په نامه پوښتنه کړې. د ورور پوښتنه دا ده چې د جمعې په ورځ باندې که مقتدی له امام نه 3-4 قدمه مخته ودرېږي، لمونځ یې څرنګه ده؟ محترمه وروره، دغې مسئلې ته مونږ داسې تعبیر تیر نه کوو چې اقتداء المأموم وهو متقدم على امامه، یعنی امام مقتدی چې په خپل امام نه مخته ولاړ وي، د دا لمونځ دا باطل ده. وروره كان صلاته باطلة غير صحيحة وبه قال الحنفية والشافعي في القول الجديد المفتى به عند الشافعية والحنابلة في المشهور المعتمد عندهم. دا د درې وړو لویو مذاهب رایه دا ده چې لمونځ باطل او فاسد ده. وروره که اول نه مخته ودرېږي او که په منځ د مانځه کې اول کې برابر سره ولاړي، په منځ کې ترې مخته سي، دا مفتا به قول د درې واړو مذاهبو خصوصا د مونږ د احنافو ده. یو قول دلته بل هم سته. وروره هغوی وایي که چیرته مقتدي له امام نه مخکې ودرېده، که عذر وکړه نو جایز ده. دا بیا د امام مالک رحمه الله خبره ده، جایز بلی امام مالک رحمه الله، خو
مکرو تنزیهی بلی. دغه مسأله باندې محترمه د مونږ د احنافو د مذهب یو عالم ده او فی الحال ژوندی ده، سعید بکتاش نومیږي، په یوه رساله یې جوړه کړې حکم صلاة المأموم امام الامام، چې سطح الحمامه فی شروط الامامه د عبدالغنی نابلوسی رحمه الله د کتاب سره یو جای چاپ سوی د وروره دا شرعا جواز نه لري د موږ د احناف په مذهب. الله پاک دې جوړ لري. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور خادم امارتي په نامه پوښتنه کوي. د ورور پوښتنه داسې ده چې کله یو سړی د سهار لمونځ وکړي نو کوم صورتونه ویلل افضل دي؟ محترمه کمې دعاوې چې په احادیثو کې راغلي دي هغه دعاوې وکړه او قرآن تلاوت وکړه محترمه تر اشراق د لمانځه پورې، تر څو چې لمر راخیزیږي تر هغه وخته پورې تلاوت وکړه وروره، بیا وروسته له هغه نه صلات الاشراق وکړه. الله پاک دې روغ جوړ لره، کامیاب اوسه.